درواخی میوه درواخی انسیز بلا میوه درواخی اختر دی پرستالات شعبوش نوشی جان څه کښته نو اختر کې چیرې تللی چیرې بالا خو نو تر اوسه پورې داسې کوم خاص ځای ته نه یم تللی مېلمانه دې راځي دوستان دې راځي نو اوس خو لا اول دوه درېیمه ده بلکل اوله خو نو بیخي خلک په پسو سره اخته او ته ښه په خیره ورسېدلس وخت دا بیا زما مشر زوی دی اوس په اتم صنف کې یوه ښه خدای دې غم نه درکړي یا خو راشه هوښیار کوچنی دی درسونه وایي تا ته دې هم خدای وزونه درکړي چې تعلیم پکې خیر اوسې امین نو دغه دی خبره مې کوله هغه راسه یېره سوه وی وایم په حاجي خو به نو حال لرئ حاجي خو نو خدای پاک دې عمل سي امین خدای دې بیرته په خیره ورسوي خدای دې موږ ته ټول نصیب وکړي ډېر یو مقدس ځای دی مقدس ځای دی او دی هم ډېر یو پراخ نیت لرونکی یا پېژنم یې عجیب ورور شناخته و خپل د کور سړی مو دی یا چا په اصطلاح پوښتنه پر کوې کله یا میسیجان ورسره کوم چې میسیج ور وکړم دستي جواب راکړي کوره ودان دا مغروري او دا شی دی نه لري همداسې وختونه راغلي دي په ساتو و فیض موږ سره بانډار کوي زنګ راوایي کوچنیان دا شور ته خوشحالي جوړ په خیر ډېر ناز میسج دا ورته وکړو بلا بیا کتلي آنلاین یا زه وینم مغروري په دې کې نشته آنلاین یا خاک ساره یو ورځ ما هم 1 ساعت 1 پاو که 1 ساعت 20 دقیقې خدای دې مو غاړې نه بندوي دا مکه معظمه او دغه صفا او مروه او دا شان باندې دغه ټلیفون ګرځوي ګرته ولاړه ښکاره عجب ښه خوند کوي عجب ښه خوند کوي کور یې ودان یا ونس چای ده دا دغه داسې دغه ګوتمۍ داسې څه شناخته رامعلومېږي دا خو نو داسې و چې دا وې چیرې دی چې ولاړی خدای دې عمل سي نو زه چې دلې رالم دا دلې پرتې وې بله مې راواخیسته دا د نازباني کړې ده نو خدای دې خیر ولې دغه ګوتمیانې ما ورکړلې دغه یوه مې د حاجي صاحب وه بله د غاګي خور کې وه بله د صالح وه او د حاجي صاحب یوه جوړه تسبیح مې هم کړې وه بله زما د یو ملګري وې تسبیح خو دلې پرتې وې خو ما انډیوالانو ته ورکړې ښه تسبیح مې هغو ته ورکړې دا ګرد شا ما ده تر کړی مال دا یو سره مسحې که نو هېر سوي بي خامخا انسان دی یو غټ کوټ هم پروت و کوټ نه و هغه زما چپه نه و هغه هم پرېښه ده خیر به غواړم زه سمه ده نو زه به بس ما دې انلاین دی زه به میسیج ورته وکړم ګوندې خدای دغه غټ زړه څخه یو دغه وکړي د هغه داسې شان راوړي رامسحې کړي میسج دې ګوري انلاین دی ډېر مهربانه دی هېڅ مشکل نشته خامخا انسان عجزه دی وما کاکا ځینې هېر سوي وي یا دا ځینې هېر سوي دي اوس راپه یاد شي دا دغه د انلاین ده ولې نه ځینې هېرېږي دا اوس دې هلته عبادت ته تللی دی که انلاین یې ټوله ورځ خو چې مسلمانه څه سره خبرې ونه کړي زنګ در ونه وایي دوستانو سره خبرې ونه کړي هم به وایي تللی دی او دونه میسج لا نه ګوري نو چې انلاین دی خامخا به میسج هم ګوري زنګ به هم درته راوایي دا مبارک ځایونه به هم در باندې وي نه کاکا یا زما تصفیه و شان یې پرې ایښی دی لا دی داسې په خپل فکر کې تللی دی به دغه د موبایلانو عکاسي به دې شان پسې تللی دی میوه در واخه خیر دا نه دې فرض دی چې چا ته میسج وکړي چې وروره ښه خیرات دی دا په سنتو دا په یو ښه اخلاقو په ښه ژوند کې دا شی راځي اج فرض دی دی فرض دپاره تللی دی وروره ته اوس ما سره سپینه یې دا خبره که ته اوس څه وایه یا خوند یې نه کوي دا د دغه نازباني خوند نه کوي را اوس مې دا ته پام شو چې دی دا ګرده ورځ انلاین ولي اخو ته په نازباني کې د میوه وخوره اختر دی بیا به د ده خاص عکسونه دې اخلي راستي پر زړه هم زخمونه دی نور راتازه کوي زموږ نصیب عادي نه دی سوی دی تللی دی یو وار خدا شه عکسونه راستي بیا ګرده ورځ انلاین او د شپې هم انلاین یې داسې نه چې د شپې به بېدېږي نه نو انلاین دی څه د ده د کوره څه ځي ستا د کوره څه ځي چې انلاین دی وروره کرار کښېنه میوه را سره وخوره د اختر دی ولې مناکه پناکې دا ګوتمیانې دي و پلانه د بستان میوه وخوره بس راکه ما ګوتمیانې راکه بس ګوتمیانې ولې درکړمه څه وایه ته اوس ګوتمیانې راکه چې دی رالی د خیره سره دلته مبارکۍ ته ورته راسې وجورېدل خرما به وخورې اوبه به وڅښې بره به بیا دی ګوتمیانې درکړي نو اوس خدای خبر چې دا ورچه دا اوس څنګه کار دی دا اوس نه راکړې دا ګوتمیانې یا ګوتمیانې نه در کوم میوه را سره وخوره ته ودرېږه یا میوه خو مګر ترخه شیان دي میوه کمه ده به دا کې او زه به دغه وکړم ده ته به میسیج وکړم وایي چې انلاین وایي هغه پخوا رقم انلاین دی ورته ناست دی ما درته وویله خو دوا دې سي یا نه سي دوا یو وار خو زما شام پرېږدي بیا ګر ورځ انلاین دی اوس هلته حج کوي حج ادا کوي که دی
ته اوس د ګوتمیانو دپاره دی دا میسج ورته کوې و السلام علیکم حاجي جوړ په خیر څنګه یې ښه خیرات دې کراري ده ژوند په خیر دی والله دلته اوس راغلی یم ستاسو د اختر کې ډېر ښه دی په دا کور به مبارکیایي پوښتنې ته به ورسې هغه چې دا ستا د ورور لاسو ته وکتل هغه زما ګوتمیان یې په لاس وې ما دا نظماني یې کړی دی دا یې پرېښې نو اوس کاله ته یو دغه یې رامڅی که د هغې خوا یو شی مې د سره راوړه دې مې بیخي دا خلکو ته سره ویلي دي نو دغه دپاره اوس تا میسج ورته خو درته رابې وړي کاکا چې څوک تللی نه تر یو ځای بیا میسج دی بیا راوړه شی راوړه ډالۍ راوړه پلانکی راوړه هغه لا بېله خبره ده هغه خو هغه به وسي یا به ونه سي زه دغه ځای ته حیران یم زه دی انلاین ولي درځه زویه میوه را سره وخورې دا کوچنۍ میوه نه وخوړه یا بلاز میوه خو شته نه دا خو ترخې ماچې دي او نو ستا دپاره به زه اوس دلته بیکري جوړه کړم السلام علیکم ورحمت الله جوړ په خیر څنګه یاست خیرات یې کراري ده اول خو ټول ته سلامونه وایه بیا په دا 2-3 ورځې کې موږ روانېږو د خیره سره دغه وکړه ګور څه پوښتنه وکړه چې هر شی په کار د دې خوا څه تحفې موفې سره رانیسمه بس چې چا چې شته ضرورت و هغه لیست ما ځې راواستوه باره به د خیره سره در وړم دلته م خورا مې ساعت تېر دی ولاکه مې زړه غواړي چې درسم دغونه عکسونه مې اخیستي دي دونه ویډیوګانې مې کړي عکاسیانې مې کړي دي دغه یادګار ځای اوس چې درسم بلا د خیر ښکاره کوم بیا بیا دې ووینې بیخي ښایسته ښایسته ځایونه دي دلته سړي زړه نه غواړي چې عکس سره وانخلي د هر ځای سره جلا جلا نور نو بس ځو د لمانځه وخت دی خدای په امان